عباس ستانکزی د نجونو پر زده کړو باندې د ټولنې له نیمایي وګړو سره بې عدالتي ده. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو پر باندې نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمایي قشر سره بې عدالتي وبله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري پر 18 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ چې د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړه، نن ټوله نړۍ زموږ سره په همدې ستونزې باندې اخته ده. همدا نیوکه پر موږ کوي او موږ په کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت. ښاغلي ستانکزي دغه راز ویلي چې د نجونو په زده کړو باندې ستا کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدی شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیت ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله